علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ښه دا ټول خو شو که نه دا دلته هم تقریبا دا سیزونه کلیر کړ. اوس دا ځای ته لږ وګوره که نه تا وایي زما سرونټ کوارټر دپاره کمره پکار ده. دا الریډي په ډرایینګ کې ده که نه دا ما په ډرایینګ کې ایز اټ از پرېښوده. دا دروازه 5 فوټ وه نو ما په 5 فوټ د دې څه کړو دا خو سرونټ کوارټر دی. مخکې خو موږ سره سټور اوس دا موږ سرونټ کوارټر کړو نو دا مې دغه ته کړه دا مې 4 فوټ ته پرېښودو او دې ځای ته راشه ګوره دې کارنر کې نه دی دې کارنر کې به باتروم پرېږدو او دې کارنر سره بار دلته به 3 فوټ کې دغه راشي دا کچن به راشي که نه سینک او دا نه دي د پاس نه به سټیرز راکوشي ډایرکټ په دې طرف باندې او دې ځای ته به راتاویږي داسې به راځي دلته دننه دې کمرې ته صحیح ده دا د کمرې دروازه شو دلته به 2.5 فوټ دروازه پاتې شي صفا خو خیر داسې نو مخامخ چې څنګه په دروازه سړی راننوځي نو دا به د باتروم دروازې نو ډریور وغیره یا لکه څوک هم سرونټ کوارټر یا هغه طرف ته به لاره بنده کړو دا ستا ټوټل سرونټ کوارټر شو دا ښه کافي لکه دې کې ډریوران هم ښه ډېر راځي لکه تا سره بار څه کسان دي که نه نو کټونه پکې راځي صرف د دې هایټ چې دی که نه د دې هایټ به مسله کوي هایټ به د دې کمي ده باقي کور نه به دې هایټ کمي ځکه د پارکینګ د پاسه دی پوه شوې. اوس که ته دا غواړې که نه چې ته وایې سرونټ کوارټر دپاره لږ ماله نور هم ځای راکړه نو دا کمره جوړېږي دا حال دی که نه دا حال به لږ کمپرومایز کړو نو دا مخامخ به دې ته به دا لټ شي سیده به دا لټ شي دې ته نو دا چې دی دا یوه کمره به پکې بله شي که وی د دې انټرنس به ټوټل بار نه وي د هغه طرف نه مې انټرنس ورکولی شي خو هغه طرف نه انټرنس مه ورکوم د دې سرونټ کوارټر طرف نه به انټرنس ورکړو. ووایه څه وکړو دې سره